ورځې مخکې اسلامي امارت قصاص وکړ الحمدلله په یو ولایت کې په بل ولایت کې شریعت یې تطبیق کړي د دنیا کافرانو اوازونه پورته کړل چې دا داسې یو کار طالبان وکړي چې موږ یې ولړزولو دا د بشر د حقوقو سره ډېر خلاف دی په ډېر بې شرمانه انداز او په ډېره بې غیرتیا باندې د اسلامي امارت دغه عدالت غندي وایي ولې د عامو خلکو په مخ کې ته یو څوک دلته په قصاص باندې رسوي ښه د خدای دښمنه بې انصافه نن چې په غزه کې په هر بم کې د ټولې دنیا په مخ کې مظلومه ماشومه مور سپین ږیری بې له کم جرمه په شهادت باندې رسېږي د ورځې سل اویا یو نیم سل 200 هلته چې داسې یو غندنه کړې ده موږ مسلمانان په دې باندې باید پوه سو نوره سرناخلاصي و سرچمبګي نه ده په کار په دې کې چې بیا هم دا امید موږ د یو کافر څه ولرو چې کافر به ولا دا بشردوستي د مسلمان دپاره به د خیر اراده لري در مختار دا لیکلي دي نصح المسلم کفر عندهم د مسلمان سره ښه کول د دې په مذهب کې کفر دی چې د دا عقیده دا ستا سره ښه کول کفر بولي په خپل دین کې ستا څنګه امید دی چې دی به ستا سره ښه کوي بیخي یې نه در سره کوي نو په کار دا ده چې دغسې خبرې د دښمن د خوا څخه صادرېږي هر عالم په کلکه باندې دې پاته ولاړ ټول مسؤلیتونه یوازې اسلامي امارت ته مه ورته غاړې کوئ چې هر کافر هر څه وایي به اسلامي امارت به ورته ولاړ د هغه دپاره به جواب وایي قدرمنو علماو ستاسې مسؤلیت دی منبر دې په لاس کې دی الله پاک استعداد درکړی دی د بخاري استاد یې د ترمذي استاد یې د هدایې استاد یې د الله تعالی جل جلاله په کتاب باندې پوهېږې د هر باطل دپاره ښه جواب لري د ځان سره نو ښه حمایه د خپل نظام وکړي اسلامي نظام الله پاک درکړی دی